د ورو سوال کړی دی چې دا نن سبا دا ودونه هلته ملک کې هم خلک په دې شادي حالو کې کوي، نو دا ودونه په شادي حالو کې کول د شریعت په نظر کې څنګه دي؟ دا خبره صحیح ده، نن سبا مال او دنیا الله پراخه کړې ده، نو دا هغه پراختیا د لسه اوس خلک په کورونو کې ډېر ودونه نه کوي، اکثر شادي حال یې بوک کړي او میلمانه ولم ډېر راولي او ځای مزه دي کولاوي پراخه. په شادي حالو کې ودونه کول یا د واده نه علاوه بله خوشحالي کول دې ته عادات وایي، عبادات ورته نه وایي، څه ورته وایي؟ عادات. او قانون دا دی یاد که الاصل فی العبادات العفو الاباحه، اصل دا دی چې عادات چې هر قسمه دا جایز دي الا څه؟ الا چې د شریعت خلافي یا داسې څه پکې کېږي چې د شریعت خلافي، بیا به د عادت څه شي؟ حرام بشي. اوس موږ د ځان نه خو نشو ویلی، د بعضو مولیانو خو چې تقریر ته کینی یا په منبر ودري یا په ځان نه پوهېږي. اوس مثال کې یو شادي حال کې سندرې لګېدلې دي، په دې موږ ټول خفه کېږو، خو زه داسې نشم کولی چې دومره جذباتي شم چې شادي حالو کې ودونو ته بلکل حرام ووایي. د کابل مې مولوي صاحب اورېدو، وایي د نسوارو یو چونډی او د سګرټ یو کش چې څوک راکاږي څلوېښت ورځې لمونځ نه کوي. لکه موږ پښتانه خو ټول تباه او برباد کړو. دا ما بیان واورېږه، ما په فکر خو دومره په جذبې سره یو چونډی د نسوارو، دا پوڼۍ هم نه ده، یو چونډی او یو کش، یو سګرټ نه یو کش چې دې راښکودو څلوېښت ورځې د دې سړي لمونځ نه کېږي. زه کور کې ناست وم، وړو ته مې وویل ما پښتانه خو ټول چوټې کړو، د یو لمونځ نه قبلېږي. ځکه چې یو چونډی وه خو یو ګزاري او بل لګوي. جذباتو نه کار اخیستلی دي په کار. هلته خلکو ته بیان کړه چې نسوار څه دي؟ حرام دي، نقصان یې دا دی دا دی دا دی، او لمونځ نه قبلېږي. سګرټ حرام دي، لمونځ نه قبلېږي. نو اوس شادي حال کې سندرې ولګېدې، نو زه خو داسې نشم کولی چې په ټولو ګز راکاږم چې یاره شادي حال کې پروګرام داسې دی حرام دی. نه، موږ اصل دا دی چې دا عاداتو کې راځي، د علاقې عادات، رسم و رواج او هر قسم عادت مباح دی الا دا چې هغې کې داسې کار وشي چې هغه د شریعت خلاف وي. نو اوس بیا موږ راځو بلې مسلې له. اکثر پروګرامونه چې کېږي په دې شادي حالو کې، نو پای کې د شریعت خلاف ورزي کېږي. شریعت خلاف ورزي اسراف، د حد نه زیاتې پیسې لګېږي، ګډېده را ګډېده ډمتوب، چې ډېرو شادي حالو کې دا ټنګ ټکور کېږي، نو دا کارونه حرام دي او داسې قسمه پروګرامونو د تلم ناروا دي. او که چېرته داسې څه پکې نه وي او دا قبیح کارونه پکې نه کېږي، نو بیا څه دي؟ بیا جایز دي. والله اعلم.